دا شهید وطن دا یتیم ملت دا بیچاره پرې خټو کې ایساره ده دا بیچاره د الله تعالی مخلوق دی یعنې زما تر دې حده پورې اوبه هر سړی خپل بچي وباسل او هر سړی په دې کې چې زه سر سوري ته ټول دیوالونه ړنګېدلي دي صرف یو دیوال پاتې چې هغه هم قرآن پاک د الله تعالی کتاب او په خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دگان دا بے وسع افغانان بیلتای بلسوک نشتا چی پری وکڑی شفقات خدایا تپری مہربان شیطای وساتی عزات دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا تپری مہربان شیطای وساتی عزات دا اوبه دې سره پورې راجګ شوي وي دا یو متر وي دا کور سامان نه خلاص شو دا وجه دې غوا هغه موږ دا غوا خانه کې پرته ده چې دا راځي دا یتیم ملت خدایا تپری دا بیچاره پرې خټو کې ایساره ده دا بیچاره د الله تعالی مخلوق دی داسې ځای نشته وچ ځای چې وي ته وړي نه هغه ځای به صحیح وي هغه دا خو دغه کوټه کې د پاس پرې روشندان نه دی په دې باندې ابوخ پیښې دا یو بچ شو دا بچ شو دا بچ شو سترګې بېغمه د خپل خوږ اشنا پتمه چې اشنایي راشي کور ته وي په وینو کې لطفت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن او هر ځای د ناستې نشته دی چې پرېوځي باشی تی وساتی عزت خدایا تپری مهربان شي تی وساتی عزت دا اوبه تر دې خطه پورې وي دا ګوره ډلې کې به ښکاري خط د پاس خدا لنګي یا کشره مشه د خط خدا د نو په خدای نه پاس دا څومره نه کې باندې کړي دا ډېر سخت امتحان دی الله دې ورسره مرسته وکړي الله دې ورسره مدد وکړي د خپلو بندګانو سره دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا تپری مهربان شي تی وساتی عزت خدایا تپری مهربان شي تی وساتی عزت افغانان کړه سره وروڼه چې دا زموږ ستاسو د مسلمانانو زندگی او په سخته تنګه باندې خپل کور را جوړ کړی او د الله تعالی امتحان موږ د دې کور نه خبر چې دا زمونږ همسایه کور کې اوبه شوي دي او د دې نه به موږ ته اوبه راځي هغه چې کله دا دیوال راوغځو زه هغې دروازې سره ولاړم هغه دروازې سره چې دې دیوال راغړز والي چې راغړز والي دا اوبه ډېرې تیزې وې دا دروازه زموږ بند او کلپ یې ورته اچولی و دا کلپ یې ماسې کلپ پاتې ده کونډې هم روغې دي او دا یې بس راخوشې کړه راخلاصه شو چې را باندې راخلاص شوه دې ځای پورې موږ د اوبو کې ډوب شو چې ډوب شو نور هغه دیوال باندې ما منډه کړه بیا دې دیوال باندې دا وملګېدم دا لاس مې ولګېده دیوال باندې مې ځان ورخطا کړ خو بس چپه موږ نه بس بچ شوه نور چې دا کور کې کوم سامانونه هلته موږ نه پاتې وو او دا بس دروازه خو تیاره خلاصه وه او ښکته دروازه باندې ور مخکې کړه د باندې وباسل یا الله پاکه ته په خپلو بندګانو ورحمېږي موږ ستا د امتحان نه یو موږ په خپل امتحان کې کامیاب دي تا راکړي تا اخیستي ته به یې راکړي او تا ته سوال کوو له تا نه یې غواړو او د ستا بندګانو ته واقع دوی غریب خلک دي دوی بېوزله دي که دوی مالدار وي دوی به ډېر ښایسته کورونه او ښایسته بلډینګونه به وو خو خپل هغه شپې ورځې سبا کولې او د الله آفتو او یو کرتې په کورونو باندې سر شو
او د کور ټول لوښي بکسونه سیلاب یوړه او د کور صرف دغه توشکونه پاتې راځئ د نورو کورونه حاله تاسو سره شریکوم نورو خدایا ته پرې مهربان شې ته یې ساتې عزت ټول دیوالونه ړنګېدلي دي صرف یو دیوال پاتې چې هغه هم قرآن پاک د الله تعالی کتاب او په خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی قرآن کریم نو ټول دیوالونه ړنګېدلي دي د قرآن زور همقه دیواله مقسې ولاړ دی توبه توبه بېلتای بل څوک نشته چې پرې وکړي شفقت خدایا ته پرې مهربان شې ته یې وساتې عزت دا شی توبه توبه هر سړی لګیا دی د خپل کور سامانونه راوباسي هر سړی په خپلو خولو کې ډوب دی هر سړی کوشش کوي چې خپل د کور د خټو لاندې نه کم سامان دی هغه راوباسي کور م سیلاب یوړو ستاسو د کور سامان یې ټول یو اوس څه شی کېده کالي پینځي کم کالي چې د خټو لاندې و هغه راوباسي هغه یې یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شې تاسې دومره چې نه شي بېګاره پکې شپه تېره کړو یعنې موږ دا خلک سبوی نه تاودي که نه نه د ډوډۍ درک شته چې پکې وخوري نه د چایو درک شته چې پیاله راولي چای پکې وڅښي همدغه ماشوم چې دا ته ایساره کړه دغه بوشکۍ د خټو نه وي ده او به یې راوړي خلک وڅښي او د صرف د بدن کم کالیم چې چولې همدا کالي پاتې توبه توبه یا الله توبه توبه آفت کوچنی ماشومه هم لګیا د خپل بابا جان سره د کور په سامان کې مرسته کوي مطلب د کور سامان د استعمالولو نه دی خو یا الله پاکه تا ورکړي او تا نه یې غواړي تا واخیستله ستا امتحان دی موږ ستا امتحان ته تیار یو ساتي عزت وژل کېږي بې ګناه هم په کور هم په بیدیان وژل کېږي بې ګناه هم په کور هم په بیدیان بس یو نوم ورباندې کېږدي خو خاموش وي حقیقت خدایا ته پرې پرونه پورې چې دلته فرشونه به وارو دلته به ښایسته بالښتونه او ډېر یو ښایسته کور و یعنې په یو ساعت کې داسې بدرنګ شو د الله حقت و دا سهار څنګه تېره شو دا سمه ډېره وحشتناکه او ډېره دردوونکې وه یو چغې یو تیاره ماشومان زنانه سپېلې هر څوک په دې کې و چې بس آخري حالات هېچا سره دا کیسه نه وه چې زه به تر سبا پورې ژوندی پاتې شم دا کور دې په څومره وخت کې جوړ کړی و تا تقریبا دا سامانونه دې راوړي وو تقریبا بس دا 15-15 کلو کې را برابره کړی چې الله مونږ راوړي په 14 کلونو کې ځان دپاره کور دپاره شدار را جوړه کړو یو ګروپ والو پکې راوالو توشک راوالو فرش راوالو کاسه راوالو دیګه بخار راوالو هغه هم اوبه درنه راوالو یو خوب لیدلو په سکندونو کې ډېرې خبرې کېدلې او د ډېر وخت تا تر دې پورې کومې تر دې پورې هر څه داسې بره ګرځېده او داسې دې شدار او یعنې زما تر دې حده پورې اوبه هر سړی خپل بچي وباسل او هر سړی په دې کې چې زه سر سوري ته کړم دې پسې نه و چې زما نه پکۍ مې وه او زما نه اوړه مې وړه او زما نه غوړي مې وړه او زما نه ډوډۍ مې وړه او زما نه فرش مې وړه ما نه توشک مې په دې کې څوک نه صرف د دې سر هر سړی په دې کې چې سر او خپل سر او د خپل ماشوم او د خپل مور او د خپل خور سر خوندي خوندي
دایتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې. خو بیا هم دوی ایمان قوي دی او مؤمنان دي. څه دي ستا رضا ده زما قبوله ده. تا دا کړې وه ما دې کړه دوباره هم تا نه یې غواړم د بنده ګردنې نه غواړم الله نه یې غواړم. وسا افغانان خدایا ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان بیل تای بل څوک نشته چې پرې وکړي شفقت خدایا ته پرې مهربان شي ته. د یو کور د بل نه خراب شوی دی ړنګېدلی دی په داسې حال شوی دی چې یو تکاوار شوی دی. د غریب سړي کور په دا حال وي. خوشحالی او په غمونو به مې غورځي په ودونو خوشحالی او په غمونو به مې غورځي په ودونو ربا ته د هر دښمن په نصیب دا کوټه ستا وه دا د دې کوټه وه هغه کوټه د ستا وه او دا کوټه او دا سامان پکې بند دی. اته سامان چې واخ ولاړو سیلاب یوړ څوک خوږ نه دي په نه ماشومان چېرته دي کور و همسایهګانو کره دي څه کار کوي وروس بېروزګاره که یو کار جوړي خو ګټي به یې خپل کور به را جوړ کړي. یو مسلمان رول چې نه وظیفه لري نه کار لري او کوري بدرنګ شو. خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت وژل کېږي بې ګناه هم په کور هم په بیدیان وژل کېږي بې ګناه هم په کور هم په بیدیان بس یو نوم ورباندې کېږدي خو خام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت خدایا. 10 بجې ورور چې باران شروع شو د شپې او بس دغه 12 بجې شاوخوا که نه سیلاو راغی وروره بس ماشومانو کور دې ودانې دي ګاونډیانو دا بنګلې والا بس زر زر ویل دا ماشومان دې ماله راکړه داسې مې ورراکړه او خپله مې داسې غی کړه وروره ډېره جالبه دغه را باندې تېره شوې وروره بس سبۍ چې راغلو وروره دغه شی دی ته خپله ګورې هغه دی څه کار کوي وروره زما خپله څه کاوه ده دغلته مې څه کاوه ده وساتې عزت دا شهید د دې کور کرا څومره د دې 2000 کړی ورکوم بس دغسې حالات یې وروره خپله یې ګورې دغه سپین ږیری پلار مې دی د کاروبار غریب نشته بس زمونږ هم بس شکر دی بس دغه ټکه پوکه کېدله خو بس اوس داسې شو چې بس یو حالات یو الله ته معلومه دی بس څه وکړو پوه شو وروره دغسې حالات دي ته یې خپله ګورې وروره سامانونه ټول دلته ټول کوټو لاندې بند دي هر څه دا وګوره وروره دا جامې دي دا مې وختي را وښ کړې دا جامې داسې د کوټو له ننوځه دی د هغې ته ننوځه دا زما ورور راوباسلي دي خو دا د استعمال نه دي د کالیګان دي د بچیانو د کوچنیانو دا د استعمال وړ نه دي چې څه سامانو هغه د دې خاورو لاندې شو چې څه سامانو هغه د دې کوټو د چت د لاندې شو
الله تا ته د زړه صبر درکړي خدای دې وبخښي وروره په غم کې هم شریک یم الله دې خوشاله په درد کې هم شریک یم الله دې وبخښي وروره خدای دې دین او دنیا ښایسته کړه آباد اوسې وروره خوشاله اوسې خیر اوسې یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته داسې سروي هم مردار شوي دي پښتو حکومت په دولت په ښاروالۍ باندې غږ کوو چې د خپلو وسایلو د موټرو د لوډرو سره راشي د دې دا کوڅې پاکې کړي داسې حیوانات اوچت کړي دا کم ډیرانونه کم کثافات یې راوتي د دې دا کوڅې صفا کړي د ستاسو د مرستو په هیله د ښاروالۍ شته چې پرې وکړي شفقت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت ادا مې تر څو کوټه و نه وی واده کړه تقریبا چې دوه میاشتې کېږي دا ګوره سامان یو شی نه دی هر څه وګړي دي یو شی پکې نشته ادا مې بل تر کوټه و دې نه مخته وړي وای دا زما د کاکا د زوی کوټه وه کاکا د زوی کوټه 2 میاشتې د واده کېدلې او رښتیا هم د واده نشانی پکې شته په دې کوټه کې کوټه یې داسې کړله چې د دې ځینې هر څه ورته ړنګولي او وړي دي دا د الله ورکړه ده او د الله اخیستل دي دا موږ مسلمانان په کم عذاب باندې الله پاک تا نیولي ته یې وساتي عزت ناوی ناستوي بیغمه د خپل خوږ اشنا په تمه ناوی ناستوي بیغمه د خپل خوږ اشنا په تمه چې اشنا یې راشي کور ته وي په وینو کې لطفت خدایا ته بابا جانه کوم چرت کې تللی د کور سامان ټول لاړ د خاورو سره خاورې ته به میران پاتې چې دا ما په سخته ګټلی و بیا خواري کوم بیا به یې ګټم د دې شي دغه سره نو ما سره خاصه د دوی د واده سامان دغه چې کوټې د اشاود استاد زوی و هم په کور هم په بیدیان وژل کېږي بې ګناه هم په کور هم په جاړې به نه ما چالانه راځه کېږي وخت دې پاک که بابا جاړې به نه څه چې ستا رضا د وې زما قبوله ده د شاو زوی دی ماشاءالله ظلمه دی تکړه دی بیا به ګټي بیا به جوړي ځان ته جاړې به نه ښه بابا ځان ته په دغو نه غم هم نه ور وړي الله درکړي د الله نه به بیا غواړي تا راکړې ته به یې راکې راته تا رانه اخیستې ته به یې راکې راته صحیح ده و ژړا بله کې غاړه راکړه یو غاړه راکړه کړه سره وروڼه چې مو سر شي ارمانونه په نصیب مو کړه وروړي په نصیب مو کړه وحدت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي خبر شولم چې د ګونګي کور هم ړنګېدلی پلار زوی ګونګی دی او کور یې هم ختم او د کور وسایل لاس پرې دا بیچاره ژړلی نه شي خو سترګې نه یې اوښکې لاړلې دا درد وګوره د تا هم زړه د غوښې جوړ دی واقعیت زه دردېږم
دا بیچاره کور داسې شوی دی چې هېڅ شی هم د جوړ نه دی یوه کوټه هم جوړه نه ده پلار زوی ګونګیان دي کوشش کوي د کور هغه کمپلې راوباسي کوشش کوي د کور هغه توشکې راوباسي دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې ساتي عزت دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت بې زبانه دی او درد واقع د دې په زړه کې درد شته او د سترګو نه یې ډکې ډکې اوښکې لاړې دي توبه 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 افغانان خدایا ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان دا زما د افغانانو د سیلاب ځپلو او ښایسته ننګرهار بدرنګ شو داسې بدرنګ شو چې موږ مسلمانان افغانان بیچارهګان خپله غریبي کوو خپل حلال رزق پیدا کوو لکه د دې ګونګي په شانتې او لکه د بل بچی ګونګی په شانتې خپل کور را جوړو په دې لاسونو هم ګټلی داسې په هر کور کې درد او هر کور کې انقلاب تیر شو او په هر کور کې داسې درد و چې یو د بل نه زیات و هر سړی په خپل کور کې دی او په خپل غم کې دی دا وه د نن ورځې خپرونه د سیلاب ځپلو سره انشاءالله له دې سره به مرسته کوو دی پر موږ حق لري د ټولو د درد باندې دردمن یم دا خو ننګرهار دی که د افغانستان په هر ګوټ کې مسلمان وي او د الله تعالی بنده وي انشاءالله زه به ځان رسوم او زه به ورسره مرسته کوم انشاءالله تر بلې خپرونې د مرستې په هیله تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت د الله په امان عزت ناوی